دغه ګلافي نسل دی په ځکه چې دا زموږ هم ولس چې دی ډېر خوارکۍ ځپلی دی نو موږ وایو چې خلکو ته دا د کار یو زمینه جوړه سي او در دې تر څنګ موږ رنګارنګ مرغان دي په دې کې شترمرغان دي طاووزان دي یعنې نور پرندې دي مثال چارپایه نور داسې حیوانات هم شته چې موږ یې راغواړو د دې یعنې تولید وسي نسلګري وسي هم ولس دپاره یو زمینه د کار جوړه سي. دا چې دا ډېره کمه سرمایه غواړي او ډېر ښه کار دی چې زموږ تاسو خلک د ولس خلک دې سره څه خواري وکاږي ماشاءالله دا په کال کې ښه تولید ورکوي 2 وارې لنګېږي او هره بلاج 2 او 3 4 بچیان راوړي دا عام ولس لپاره ډېره غټه فایده بنه سودا ده چې دې یې وکړي هر سړی دې سره ښه ګټه اخیستی شي را روان مخکې دې ډېر غټ تجارت او ډېر غټ کار مخته وړلی شي انشاءالله الرحمن او دا زموږ ولس ته به ډېره غټه ګټه وي چې دا عام ولس او کمزوره سړی چې په دې باندې خواري او زحمت وکاږي ډېره منافع او ډېره ګټه ځان د لاسته ګټلی شي. د خیر کوشش کوو چې موږ داسې نسل راوړو چې هغه په افغانستان کې نه وي او هغه بوزې ترویج شي او خلکو ته اقتصادي تمامې شي ځکه دغه بوزې چې دی په 2 کالو کې د غوښې د تولید لپاره 15 کیلو وزن اخلي او تقریبا چې ښې وساتل شي ته 15 لیتره شیدې کوي د ورځې او ما دلته چې ځینې غواګانې دي هغه 2 لیتره شیدې کوي نو د دې لپاره شیدو د ګټه یې هم ده او بل په کال کې 2 ځلې لنګېږي په لومړي کال باندې 2 بچیان راوړي په دویم کال باندې 3 4 او 5 پورې بچیان راوړي هغه خبره ټوله په روزلو باندې ده نو دا تولید یې هم ډېر دی د شیدو تولید یې هم دی د بچیانو تولید یې هم ډېر ده نو موږ کوشش کوو چې د دې علاوه نور نسلونه هم راوړو. پژواک خبري اژانس د پیښو ریښتینې هنداره